د طالبانو یو تن ویان سهیل شاهین د حکومت د نه اعلانولو په اړه تازه څرګندونې کړي. سلام، ښه چارې د افغانپت چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. نن شنبه د طالبانو یو ویان سهیل شاهین ویلي چې د دولت د دولتي تشکیلاتو بشپړېدل ښایي څو میاشتې وخت ونیسي. نوموړي یو جاپاني رسنۍ ته په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د ویلي د اعلان شوي سرپرست حکومت د کابینې غړو ته د لوړې مراسم هم پلان شوي وو، خو دا مراسم لغوه او ورته بلل شوي وادونه له دې پرېکړې خبر کړی شول. ویل کېږي چې طالبانو په دغه تشکیلاتو کې د ټولو سیاسي او قومي لوریو د شاملولو لپاره تر سختو فشارونو لاندې دي او ښایي دا د دولتي تشکیلاتو په خاص ډول د کابینې د نهایي کېدلو د خنډ دلیل هم شوی وي. پاکستان چې د طالبانو تر ټولو زیات ملاتړی دی، صدر اعظم عمران خان پر طالبانو د دوی د حکومت د ټول ګډون کولو لپاره پرون له تاجکستان څخه ورته غږ وکړ. هغه او د شانګهای سازمان نورو غړو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې په دې اړه خپلې ژمنې عملي کړي. له دې سره تمه کېږي چې تاجکستان به د افغان تاجکانو او طالبانو ترمنځ د ټول ګډون او حکومت په اړه د مذاکراتو کوربه‌توب وکړي. له بله پلوه د سهیل شاهین له نننیو خبرو څخه داسې ښکاري چې د طالبانو سرپرست حکومت به لا زیاته موده دوام وکړي. خو دا چې دوی به څه ډول او کله دا نظام اعلانوي، په دې هکله مو خپل نظرونه راسره شریک کړئ. دا و د دې مهال ویډیو تر نورو ویډیوګانو هېر نه کړئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.